په متحده عرب اماراتو کې دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لړۍ روانه ده. د اماراتو د 140مې کلیزې په ویاړ پاکستاني مرکز شارجه کې هم یو پرتمینه غونډه جوړه شوه. د غونډې ویناوالو متحده عرب اماراتو د چارواکو څخه مننه وکړه چې په اماراتو کې د میشتو ولسونو لپاره کاروبار اسانتیاوې برابرې کړي دي. ګډونوالو همداراز د اماراتو د حاکمانو څخه مننه وکړه چې د دوی کلتوري او فرهنګي فعالیتونو کې ورسره مرسته کوي. د خپل طرف نه او په متحد عرب امارات کې د ټولو پښتنو د طرف نه د متحد عرب امارات د خوشحالۍ په دې موقع زه د دې حکمرانانو ته او ټول عوام ته د زړه د کومې مبارکباد وایم. زموږ مسله دا ده چې موږ خپلې خاورې ته خپله مور نه وایو او خپلې خاورې ته موږ خپل کور نه وایو. موږ د ځان سوچ کوو، موږ د خاورې سوچ نه کوو، موږ د کور سوچ نه کوو، موږ د نیشنلټي سوچ نه کوو، موږ د خلکو سوچ نه کوو، موږ د خپل ځان سوچ کوو. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امارات میشتو افغانانو او پښتنو د اماراتو د خپلواکۍ ورځ په بېساري ډول ولمانځله. مشتاق احمد عادل، شمشاد ټلویزیون، دوبۍ.